قدرمن اردوونکو زه دا وخت د چرسدې د صدریاب پل باندې ولاړ یم، کوم چې ډېر یو تاریخي پل د انګریزانو په وخت کې جوړ شوی د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې. هغه دغلته کې تاسو وکتل چې هغه پرېوت ترې بېګا د شپې یو کس پکې مړ دی، هغه ګاډ په اوبو کې پروت دی. نو دلته کې موږ د دې ځای د خلکو سره خبرې کوو، د پل حوالې سره، د دې حوالې سره چېرې دوی سوي په دې اړه دا څومره زوړ پل و، څومره په دې باندې کار شوی دی. زموږ سره دلته یو ملګری ولاړ دی، دوی به موږ سره خپلې پېژندګلوي کوي او بیا به موږ ته دا ووایي چې یاره کله نه دا پل داسې د دې بیا جوړېدی یا بیا د رغونې باندې څومره کار شو، یا د دې سره خاص حفاظت کېدو که نه. نو زما د ملګري به خبرو کې به تاسو اردوونکو ته ووایي چې د دې پل تاسو کله نه دا وینئ دې باندې. زما نصرت حسین طوفان نامره د علاقې اوسېدونکی یم. په 70 کې موږ په شپږم کې د سکول د ملګرو سره به موږ راتلو. دا پل چې کوم دی، خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې حکومت پاکستان تر نن وخته پورې نه موږ د مشرانو نه اورېدلي دي او نه ما په دې خپل 60 سال عمر کې ولیدل چې حکومت پاکستان د دې صدریاب په پل باندې څه کار وکړو. په دغه وجه باندې دا پل چې کوم دی په مزه به د نقصان طرف ته ته او نن دا حال شو چې د سیمټو یو ګاډی پې ته او د هغې په وجه دا پل په منځ وشو. خو دې خوا که تاسو وینئ دا حکومت پاکستان جوړ کړی دی، د دې ډېر لږ وخت وشو، دا هم ځای په ځای کرک دی. اوس په امدورب دومره شو چې لکه دا ډبل بوج دا برداشت کوي. نو دې خو خطره داره چې دا پل هم د غورځېدو قابل دی. نو حکومت له پکار دی چې پوري خو په دې ایکشن والي او دا کم اوس خو دې پې والي که نه چې په دغه پل باندې بوج کم چې ګنې که یو هفته په دې ټرفک وچلېد نو دا د تاسو د ګارنټۍ سره یم چې دا پل به غورځېږي او مزید نقصان به پیدا کېږي. مننه نصرت حسین، تاسو ډېره مننه چې موږ سره دا تفصیل شریک کړ. قدرمنو کتونکو، اوس څنګه چې تاسو ته پته ده چې صدریاب د چرسدې یوازینۍ د سیلګرۍ سیمه ده، دلته کې خوراکونه هم کېږي، څنګه چې دوی سیل له خلک راځي، همدار وزري د اختر پیر وزري، نو هغه به څومره اغېزمن کړي هغې باره کې هم خبرې کوو. دلته کې موږ سره یو ملګری ولاړ دی چې هغه د دې مارکېټ سره تړلی دی، د دې دوکاندارانو مشر دی. هغه موږ ته د دې په دې اغېز ووایي چې څومره اغېز به د دې په سیلګرۍ وغورځېږي. ما پېژنګلو خو دا ده چې د متحده مجلس فروشانو صوبایي صدر یم، جان محمد مې نوم دی. روجانه د دې پل په غورځېدو باندې په موږ باندې ډېر لوی اثرات پرېوته. دې ته د لر بر نه په دې روډونو باندې خلک راځي او دلته میان خوري، د پارکونو ته راځي، د کشتو له راځي. نو چې دا روډ زموږ دا پل زموږ پرېوته، دا یو پسمانده ضلع ده چرسده، نو کېدای شي چې 10-15 ورځې پس دغه پل هم وغورځېږي. خو دونه اثر په موږ باندې نن پرېوت چې دا بازار نن ستا دا د وړاندې دی چې په 100 دوکانونو کې 15 کولو دي او دا 15 کم 100 بند دي. قدرمنو کتونکو اردوونکو، د دې خبرې تاسو واورېدې. اوس د دې واقعې په هکله باندې کومه چې پېښه شوې ده، نو د دې په هکله باندې موږ د دې ځای متعلقه چې کوم پولیس چارواکي دي هغوی سره خبرې کوو چې دا پېښه څه وخت شوې ده، څنګه رامخته شوې ده، څومره ځاني زیان لږې شوی. زما نوم افتخار شاه دی، DSP چرسده، او دا د شپې تقریبا 2:30 بجې یو لوډ ټرک په دې باندې راته او د هغې نه دغه شوی دی. دا یو منځ کې پورشن چې دی دا یو سپین دا غورځېدلی دی سره د ټرکه. نو د دې ډریور خو پکې په حق رسېدلی دی، 2 کسان پکې زخمیان دي. تقریبا په 2:30 باندې یو درز اواز وشو چې موږ رالو دلته د پول ته یو. نو دې پول باندې یو لوډ ټرک راغلی دی چې تقریبا 400 پورې سیمټو پکې او 3 کسان پکې وو. او دغه بیا موږ کشتۍ راوغوستې، د کشتو په ذریعه مو 2 کسان ترې وویستل، په زخمي حالات کې هغه مو هسپتال ته یوړل او یو چې و نو هغه دننه پکې ګیر و، بیا د کشتو په ذریعه مو هغه هم رابار کړ. لږ چې دا پل خو غورځېدلی دی، اوس وړاندې لپاره څه ټن لاره ده، دا به کله پورې جوړ شي؟ دا دې کې چې کوم ملبک به تر دا به څنګه کله روچت شي؟ ګوره طریقه خو دا ده چې دا ډېر پخوانی پل دی د انګریزانو د وخت، او دا ریسپانسیبیلیټي په KPCI باندې راځي چې هغوی د دې پلونو باقاعده معاینه کوي او هغوی دا ډیسایډ کوي چې دا پل د استعمال قابل دی یا نه دی. نو په هغې باندې خو به مونږ ایډمنسټریشن د ډسټرکټ چارسدې او ډسټرکټ ګورنمنټ باقاعده په دې باندې پروینشل ګورنمنټ مونږ انفارم کوو او د هغوی نه به چې کوم متعلقه محکمه ده د هغوی نه به جواب طلبي کوو.